په دې ویب سایټ کې ویډیو وګورئ، $2.5 وګټئ، یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، $3 وګټئ. دغه شان دي پکې نور ډېر زیات کارونه دي، دا پکې کوئ، وړوکې ټاسک وي کمپلیټ کوئ، په دې تاسو ارنینګ کولی شئ. یعنې 700-800 روپۍ تاسو په دې کې په اسانۍ سره ورځ ګټلی شئ، او چې کله تاسو سره $5 پوره شي هغه تاسو د دې نه ویستلی هم شئ. هم نن په دې ویډیو کې زه تاسو ته د آنلاین پیسو ګټلو لپاره یو داسې بهترین ویب سایټ درښیم چې په دغه کې تاسو ډېر ښه ارنینګ کولی شئ. په دې کې ډېر زیات خلک کار کوي، په دې کې تاسو ته واړه ټاسکونه درکوي. یعنې تاسو ته وایي چې یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، فیسبوک پیج فالو کړئ، ټیک ټاک اکاونټ فالو کړئ، انسټاګرام اکاونټ فالو کړئ، یا به تاسو چې په پوسټ باندې لایک کمنټ یا شیر یې کړئ، په هغې به تاسو ته دلته ارنینګ میلاویږي، یعنې پیسې به میلاویږي. تاسو په دغه باندې دلته ارنینګ کولی شئ. وړوکې ټاسک مکمل کوئ او په هغې ارنینګ وکړئ، او چې کله تاسو سره $5 پوره شي تاسو د دې نه ویستلی هم شئ. بهترین ویب سایټ دی چې په دې کې تاسو لږ ډېر کار کوئ او پوه شئ پرې. 700-800 روپۍ تاسو ایزیلی د دې نه روزانه بیس باندې ګټلی شئ، او کار پکې هم دونه نشته. څنګه به کېږي مکمل طریقه به درښیم د موبایل په سکرین کې، چې څنګه به موږ په دې ویب سایټ کې کار کوو، څنګه به پکې اکاونټ جوړو، او څنګه به د دې پیسې وباسو. زه د موبایل سکرین طرف ته او دغه مکمل طریقه زده کوو. که ویډیو مو خوښه شوه ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ. د ټولو نه اول به تاسو کې رابشئ په خپل موبایل کې به ګوګل راوړئ، په ګوګل کې به سرچ کړئ ټیک 50.xyz. څنګه هم چې تاسو سرچ کړئ اولنۍ ویب سایټ به راولي، تاسو به څه کوئ ټیک 50 په کلیک واخلئ. چې څنګه هم تاسو په دې کلیک کوئ، دلته به تاسو په دې سرچ اپشن کلیک کوئ، او دلته به تاسو په دې سرچ کې لیکئ ارن بای ټاسک. څنګه چې ما لیکل دغه شان دي به تاسو لیکئ ارن بای ټاسک، او دا به سرچ کئ. چې کله هم تاسو سرچ کړئ اولنۍ تصویر به راولي، په دې به کلیک واخلئ. چې په دې هم کلیک کوئ بلکل ویښته به راشي په ښه لاره. دلته به تاسو ته ډایرکټ دا کلیک هیر راغستی وي، بیا به تاسو کې په دې کلیک هیر بټن به کلیک واخلئ. چې څنګه هم تاسو کلیک واخلئ تاسو به دا پیج کولاو شي. صحیح ده، دا پیج به تاسو ورکولاو شي. دلته به تاسو څه کوئ، رابشئ په دې ساین اپ په کلیک کوئ. د ټولو نه اول به تاسو اکاونټ کریټ کوئ. چې په دې هم تاسو کلیک کوئ، دلته به تاسو دا ډیټیل ورکړئ. الریډي ما اکاونټ جوړ کړی دی. دلته به تاسو خپل پوره نوم ورکوئ، ستاسو چې څه نوم یا به ورکئ. بیا به دلته تاسو خپل د ایمیل اډرس ورکئ دې ځای کې. صحیح ده، ایمیل آی ډي نه هغه به ورکئ. بیا به تاسو کې رابشئ، دلته به تاسو پاسورډ کریټ کړئ. دې پاسورډ ته وګورئ، دې ځای کې دلته به تاسو پاسورډ کریټ کړئ، خو پاسورډ به د 10 الفاظو نه کم نه وي. صحیح ده، پای کې به لیکلو هم شامل وي، سیمبل به هم شامل وي. دغه پاسورډ دوباره واخلئ، دلته به یې ورکئ. چې کله تاسو پاسورډ دوباره ورکړو، بیا به تاسو راشئ، دلته به تاسو نیک نیم ورکئ. نیک نیم یعنی ستاسو څه نوم وي هغې سره یو 2-3 انسي ولیکئ، یعنی کوم چې نمبر دی بیا به تاسو دغه شانتې ټیک کړئ. صحیح ده، بیا به راشئ، دلته به تاسو کنټري سلیکټ کړئ. کنټري دا دی، په دې سلیکټ کنټري به کلیک واخلئ. دلته ستاسو کومه کنټري وي هغه به سلیکټ کړئ. فار ایگزامپل ما سلیکټ کړه دغه ده، صحیح شو. چې څنګه ما دا سلیکټ کړه، بیا به تاسو راشئ، دا 2 اپشنونه دي، دې ته وګورئ. یو دی آیم ا فریلانسر او آیم ا بایر. تاسو په دې اولنۍ کلیک واخلئ، او دلته به تاسو په دې اپشن کلیک کوئ. په دې دویم اپشن که کلیک کوئ هم ښه ده، او که نه کلیک کوئ فرق نه کوي. بیا په دې ساین اپ کلیک کوئ، ستاسو اکاونټ به کریټ شي. اوس الریډي ما اکاونټ جوړ کړی دی، زه به صرف دلته لاګین شم. ګورئ دا زما اکاونټ لاګین شو، او ما پکې صرف یو ټاسک کړی دی، او هغه هم لا په پینډینګ کې دی. دا دی $0.08 دی. صحیح ده، دا چې څنګه مکمل شي، یعنی پینډینګ څنګه مکمل شي، ما ته به دلته جمع شي. صحیح شو، زما اکاونټ کې به جمع شي. په دې کې به زه تاسو ته طریقه ښیم. په دې کې تاسو غوښتل زه به تاسو ته جدا جدا نورې ویډیو هم جوړ کړم، پارت 1 پارت 2 پارت 3، ځکه په دې کې ډېر زیات کارونه دي. صحیح ده، په دې کې ډېر زیات کارونه دي، نو زه تاسو ته ټول په یوه ویډیو کې نه ښایم. په دې ویډیو کې زه صرف تاسو ته واړه ټاسکونه ښیم. په دې کې تاسو ګورئ د فریلانسینګ شانتي کار هم کولی شئ. یعنې اوس ګورئ دا پکې یو کس ورکړي دي چې آی ویل کریټ 1500+ ډو فالو بیکلینګ. وایي دا زه کریټ کوم، او قیمت څو دی $3. یعنې دلته خلک پکې دغه شانتي خپل کارونه ورکوي چې زه دا کار کوم او زه به دونه پیسې اخلم. دلته راځي خلک پکې کارونه کوي. ټیک شو، په دې باندې هم تاسو ښه ارنینګ کولی شئ، او د دې به زه تاسو جدا دغه درښیم. صحیح ده، په دې کې دا پوره غټ پروسس دی. اوس دلته د ټولو نه اول اپشن دا دی چې کله تاسو اکاونټ جوړ شي، جیمیل ویریفیکیشن هر څه وشي، تاسو به څه وکئ، رابشئ، په دې بره 3 لاین به کلیک کوئ. و چې څنګه هم تاسو په دغه کلیک کو، دلته به تاسو راشئ، په دې مایکرو جاب به کلیک واخلئ. صحیح ده، کوم چې پری جاب دی بغیر د انویسټمنټ نه، دلته به راشئ، تاسو په دې به کلیک واخلئ، پاینټ جاب. ټیک شو، په دې به کلیک کوئ. چې په دې پاینټ جاب تاسو کلیک کوئ که نه، نو دلته اوس ګورئ تاسو ته به دلته جاب لیول راشي. دا جاب لیول دی سټارټر. په دې سټارټر به کلیک کوئ، اپلای به کوئ. بیا به تاسو کوئ سټارټر یعنی نوي جاب. صحیح ده، دلته به تاسو دا شروع شي. ګورئ ورته په دې ځای تاسو پوه کوم. بیا به تاسو دلته کیټګري هم سلیکټ کولی شئ، یعنې په دې کې مختلف کیټګریز دي.
تاسو پکې څوک لایک کولی فالو کولی په فیسبوک انسټاګرام وغیره وغیره په دې باندې فالو کوئ د هغې دغه شان د یو ویب سایټ کې تاسو اکاونټ جوړوئ ارټیکل لیکئ چې څه کوئ که نه په ټیک ټاک کې څوک فالو کوئ نو تاسو ته په هغې باندې دلته ارنینګ میلاویږي کومه کټګري چې تاسو سلیکټ کوئ تاسو سلیکټ کولی شئ صحیح شو. اوس ګورئ ما دغه سټارټر باندې کلیک اخیستی دی 354 ریزلټ راغلی یعنې 354 مایکرو جاب په دې کې پراته دي صحیح ده دا وګورئ دا ډېر ښه جاب دی صحیح شو. اوس په دې زه تاسو پوه کړم دې کې ډېرې پیسې هم میلاویږي خو چې تاسو په طریقه کار پوه شئ صحیح ده. دلته اوس وګورئ دا یو جاب دی په دې کې صرف 28 کسان پکار دي په دې کې 9 کسانو دا جاب کړی دی او بقایه څو پاتې دي 18 پاتې دي تقریبا 18-19 پاتې دي چې هغه پوره شي بیا به دا جاب بندیږي صحیح ده. دغه شانتې مختلف جاب په دې کې راځي دا دی د 2.5 ډالرو خو په دې کې کار سره ګورئ تاسو په دې باندې کلیک واخلئ کم جاب چې تاسو کوئ چې څنګه هم تاسو په دغه کلیک واخلئ لږ ښکته به راشئ دلته به تاسو ته دا اپشنونه درکوي په دې باندې به ځان پوه کوئ صحیح ده. د دې جاب کول چې دی داسې اسان کار نه دی خو چې تاسو پرې پوه شئ بیا اسان دی صحیح ده داسې عام یو اپ یا داسې څه شي نه دی. په دې کې به تاسو ته وایي چې پلیز to generate your code you need to visit the pull link په دې لینک باندې به کلیک واخلئ او ستا یو کوډ چې دی هغه به جنریټ شي صحیح ده. دویم اپشن څه دی وایي کمپلیټ هیومن ویریفیکیشن بای سروې اور انسټال ایپ وی کمپلیټ کوي هیومن ویریفیکیشن صحیح ده په دې پوه کوم. دویم دی وین یو ویریفای پی کوډ ویل بی جنریټډ فار یو سبمټ ایز ا پروف ټیک شو وی دا بیا موږ ته سبمټ کوي واچ ویډیو فار 5 سیکنډ او 5 سیکنډ لپاره به ویډیو هم واچ کوي یو ویل ګوډ کوډ به تاسو ته څنګه میلاویږي وایي داسې کوډ به تاسو ته میلاویږي ټیک شو. دا چې کله تاسو وکړئ که نه یعنې په دې لینک په تاسو کلیک واخلئ دا لینک دی چې په دې لینک تاسو کلیک واخلئ که نه دوی چې څه ویلي دغه به وکړئ چې څنګه هم تاسو وکړئ ټرانسلیټر هر چا سره وي صحیح ده هغه پې دلته استعمالوئ تاسو به پرې ښه پوه کېږئ تاسو په دې نه پوهېږئ. دلته به دوی تاسو ته څه وایي چې موږ ته به دغه پروف راکړي کوم پروف چې تاسو نه غوښتلی وي پی کوډ ورته ویلی کېږي چې هغه یې تاسو درکړی هغه تاسو دلته ورکړئ چې څنګه هم ورکړو په دې سبمټ پروف په کلیک کوئ ستاسو دا کوم کار چې دی دا به په ریویو کې لاړ شي صحیح چې ریویو کې لاړ شي لږ وخت پس به تاسو ته بیا دغه شانتې یوه ورځ به پکې لګیا څو تاسو ته به وویلی شي چې آیا ستاسو کار وشو یا ونه شو. تاسو به پکې ایزي جاب ګورئ ټیک ده ایزي جاب څنګه اوس دا د 2.5 ډالرو دی دا د 1.5 ډالرو دی صحیح ده په دې کې راشئ دا د 3 ډالرو دی یعنې څونه چې ریټ سیوا کېږي دونه جاب هم لږ مشکل کېږي. دلته اوس موږ یو اسان غونته کې وګورو دا یو شو صحیح شو په دې کلیک واخلئ په دې چې کلیک واخلو موږ دلته اوس ګورئ دوی څه وایي دلته به څه چل کوئ وایي دې لینک ته لاړ شئ او بیا هوم ته لاړ شئ په هوم کې بیا 10 پوسټونه چې دی هغه ویزټ کوئ او په ښکته لاړ شئ دغه شانتې سکرول ډاون یې کوئ صحیح ده په قلاره وایي 1 منټه پورې after visiting this post you will find a code چې کله تاسو 10 پوسټونه ویزټ کوئ نو تاسو ته به یو کوډ درکړی شي then give me the code as a proof هغه کوډ به راوالی تاسو بیا پروف کې ورکوئ give me your browser history screenshot give me the code that you find after visiting 10 post براوزر هیستري یعنې کوم تاسو چې ویزټ کوئ هغه هیستري به ورته ورکوئ او دغه شانتې هغه سکرین شاټ کوم کوډ چې هغه به تاسو دلته ورکوئ چې هغه تاسو ورکوئ بیا به دلته دغه شان تاسو لیکلی پکې هم شئ او دلته به سبمټ پروف کلیک کوئ تاسو دغه شانتې بل جاب به وشي. اوس الریډي تاسو کتلی شئ دا اوس زما پروفایل زه تاسو سره وړم ټیک شو ګورئ والټ باندې مې کلیک کړو په والټ کې اوس دلته تاسو دا لیدلی شئ زما لا په پینډینګ کې دي صحیح دی ما ته لا ایډ شوي نه دي. اوس دې ځای کې تاسو 2 طریقې کولی شئ ګورئ ورته دا په پینډینګ کې دي دا لا نه دي شوي ویډرا کولی شئ ویډرا کولی تاسو په څه باندې شئ په پایونیر باندې شئ دلته اوس ما سره ریکویسټ ویډرال په دې باندې مې کلیک واخیستو ګورئ دا اپشنونه دي پایونیر چې دی دا پاکستان کې مطلب د هر ځای کې دی صحیح ده په دې باندې هم تاسو شئ یو ایس ډي ټي کوین چې دی دا هم تاسو ویډرا کولی شئ پایونیر بیسټ دی په دې باندې تاسو بیا د دې نه ویډرا کولی شئ دا یو ډېر ریل څیز دی چې په دې تاسو په اسانۍ سره کور په ناسته باندې ارنینګ کولی شئ. که بیا هم څه مسله وي په دې به زه تاسو سټیپ بای سټیپ ویډیو کوم خو چې د هغې لپاره تاسو کمنټ کې وکړئ چې تاسو د دې خواهشمن وئ او مزید کار کول غوښتل نو بیا تاسو موږ ته ویلی شئ صحیح ده زه به تاسو په دې باندې سټیپ بای سټیپ نور ویډیو وکړم ځکه دا په انلاین کارونو کې یو اسان کار دی په دې کې بیا مختلف ورکس وي یعنې تاسو پکې دلته واړه جابس کولی شئ سروې اینډ افرز دي دا نور جابس دي په دې به هم بیا تاسو پوه کړم که تاسو غوښتل دا ګیګز دی ټیک شو په دې کې دا مختلف افرونه دي هر څه به باندې بیا پوه کړم خو سمپل ما تاسو په دې مایکرو جاب باندې بس پوه کړئ چې په دې کې به تاسو دغه شانتې جاب ګورئ ټیک شو مختلف جابس دي پکې یعنې که تاسو لږ ډېر کار هم کوئ که نه نو تاسو دې نه تقریبا د 100 نه واخله تر د 1000 روپو پر ورځ ګټلی شئ په ټاسک باندې ټیم دونه نه لګي خو چې تاسو پرې ځان پوه کړئ که ویډیو مو خوښ شي ملګرو سره شیر کړئ همدغه شانتې ښایسته ویډیوز لپاره مو سره کنیکټډ اوسئ بل څه قسمه کوېسچن یې کمنټ کې کولی شئ
او که تاسو په دې پسې نورې ویډیو غواړئ چې آیا زه دې نورې زده کړم دا، نو تاسو بیا کمنټ کې موږ ته دا خامخا ولیکئ چې نورې ویډیو پرې جوړه کړه. صحیح ده؟